السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ژورخفګان، اضطراب او دفاعی سیستم درملنه. راځو نن د اړوند خبرې کوو چې د ژورخفګان، اضطراب له راتلونکي څخه ویره او دغه دفاعي سیستم چې ضعیف وي، مشکلاتو کې راګیري، څوک کولی شي خپل ځانونه جوړ کړي. راځو اول مهمه خبره چې کوو، روابط د دې سبب کیږي چې موږ ته ژورخفګان، اضطراب یا هم زموږ دفاعي سیستم را کمزوری کی. دفاعي سیستم په بدن کې ډیر مهم دی. مثلا کله چې تاسو دفاعي سیستم کوي، تاسو د هر رقم ویروسي ناروغۍ څخه په امان کې یاست. هغه تاسو په بدن کې ډیر ښه دفاع کوي. او یا هم چې تاسو بدن زخم سي، زخم مو ډیر ژر جوړیږي. نو ډیر یو مهم سیستم دی چې باید زموږ ته کوي. راځو وایو چې روابط، په روابطو کې احترام، په روابطو کې مینه او ښه روابط پالل د دې سبب کیږي چې زموږ دفاعي سیستم قوي سي او موږ د امراضو په مقابل کې زموږ د بدن دفاع ډیر وي. هغه انسانان چې خپل د میړه او میرمنې په مابینځ کې ښه روابط نه وي، روابط خراب وي او یا هم دوی عاطفي مشکلات لري، مثلا په عاطفي توګه ښه روابط نه سره لري، دغه د دې سبب کیږي چې دغه میړه یا میرمن ژر زکام ناجوړي باندې اخته سي، ژر زکام کیږي، ژر یې پر ستوني درد کیږي، ژر میکروبونه تاثیر پر کوي. خو که چیرې د دوی روابط ښایسته وي، د دوی روابط ښه او دوی دواړه طرفه یو د بل څخه راضي، نو دغه دفاعي سیستم یې ډیر چټکي او دوی ژر په زکام نه جوړي یا هم د ستوني په درد او په دغه رقم امراضو نه اخته کیږي. راځو وایي تاسو کوشش وکړئ چې یو بل سره د میړه معاینه ښه رویه وکړئ، یو د بل سره ښه برخورد وکړئ او یو بل ته احترام پرېږدئ. راځو وایي د امریکا هاروارد پوهنتون یو څېړنه وکړله، وایي د نورو انسانانو سره کومک کول د دې سبب کیږي چې زموږ دفاعي سیستم فعال سي او زموږ د بدن نور سیستمونه هم په ښه توګه کار وکړي. بل وایي که تاسو د یو خلکو سره کومک نسی کولای مالی توګه، نه تاسو کولای شئ په معنوي توګه د انسانانو کومک وکړئ. او یا هم که چیرې تاسو د دې توانایي نه لرئ چې د چا سره کومک وکړئ، په افکارو کې، خپل په فکرونو کې داسې افکار راولئ چې تاسو د یو چا سره کومک کوئ. او یا هم هغه ویډیوګانې ګورئ، هغه انسانان چې د نورو انسانانو سره کومک کوي، دغه ستاسو دفاعي سیستم در قوي کوي. نو راځو وایي جورج واشنګټن د امریکا یو رئیس جمهور و. تاسو پوهیږئ وایي ده چې به کله امضا کول، تر امضا لاندې یوه جمله لیکله او دا جمله د ده په ټوله دنیا کې ډیره مشهوره سوې وه. هغه جمله داسې وه، زه یې تاسو ته ترجمه کوم: ستاسو تر ټولو فرمانبرداره او عاجزه بنده. دا یعنی د خلکو کومک د خپل داخلي شوق څخه کوي. کله چې تاسو غواړئ روابط برقرار کړئ، کوشش وکړئ د عمیق شوق څخه دا کار وکړئ. کوشش وکړئ د انسانانو کومک وکړئ. کومک کول، د یو چا قدر کول، د یو چا خدمت کول، دا ستاسو دفاعي سیستم قوي کوي، ستاسو ژورخفګان د منځه وړي، ستاسو د اضطراب درملنه کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې وکړئ د افرادو کومک وکړئ او یو د بل لاس ونیسئ. راځو وایي د الله جل جلاله قدرت او مهرباني درک کړئ. الله جل جلاله داسې یو ذات دی چې هغه ډېر با قدرته دی، لیکن په هغه ګړي چاته سزا نه ورکوي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې د الله په رقم خاصیتونه خپل په ځان کې جوړ کړئ. ځکه چې موږ انسانان ټوله کله چې آدم علیه السلام جوړ سو، دی 40 کاله دی په همداسې په جنت کې پروت و. بیا الله جل جلاله خپل روح د هغه په بدن کې چوکړله او حضرت آدم علیه السلام ته خپل روح ورکړه. نو موږ اوس انسانان ټوله چې کوم روح لرو، دا د الله جل جلاله د وجود یو نعمت دی او تحفه ده چې موږ ته یې راکړې ده. نو تاسو کوشش وکړئ د الله جل جلاله په رقم با قدرته او مهربانه کسان واوسېږئ. وایي د نورو سره
کومک ستاسو تشویشونه له منځه وړي. وایي فقط او فقط پر ځان او مشکلاتو باندې وایي ګوري دا ژور خفګان، اضطراب او د دفاعي سیستم خرابوالی څه شی دی؟ وایي دا شی دی چې تاسو پر خپل ځان باندې ډېر تمرکز کوئ، د خپل ځان پر مشکلاتو ډېر تمرکز کوئ. تاسو کوشش وکړئ د ځان د مشکلاتو پر ځای پر ځان باندې د ډېر تمرکز پر ځای یو څه پر نورو هم تمرکز وکړئ او د نورو خلکو مشکلات هم درک کړئ. راځو وایي کله چې د نورو سره کومک ودروو یعنې موږ وفات سولو، موږ نور په دا دنیا کې ژوند نه لرو. کوشش وکړئ یو د بل قدر وکړئ، یو د بل خدمت وکړئ او یو د بل خادمین واوسېږئ. وایي که په خوشحالۍ د نورو کومک او خدمت وکړو روابط مو ډېر ښه جوړېږي. لویترینه مشکل چې په روابطو کې دی هغه دا دی په اخلاص سره موږ یو د بل خدمت نه کوو. وایي د نورو سره خدمت د مجبورۍ پر اساس مه کوئ او یا هم دا خپله دنده مه ګڼئ چې زه باید دا کس سره کومک وکړم، بلکې د نورو سره کومک یا هم د نورو مرسته کول، خدمت کول دا خپل ورځنی تکسموکات کې خپل د ځان د صحت دپاره کوئ. هغه شی احساس چې په خدمت کې د خلکو دی او د خلکو په کومک کې دی هغه د نړۍ هیڅ ډاکټر تاسو ته نشي کولی. نو هڅه وکړئ د انسانانو دپاره او خپل د میړو د معاینې دپاره خادمین کسان واوسېږئ، هغه خادم چې په مقابل کې شی نه غواړي. مننه.